کارا خبیث او پلیت خزا دا برالگی او د کائنات دویم عظیم شخصیت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسی او د نبی صلی الله علیه وسلم د غار ملګری د نبی صلی الله علیه وسلم یار د نبی صلی الله علیه وسلم دغه سخر د نبی صلی الله علیه وسلم د هر ډګر ملګری هر میدان ملګری او قرآن کریم کی دغه صفت بیان کړی دی الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ يقول لصاحبه لا تحزن الله ټول امت ته یو زور نه ورکوي وایي که تاسو د خپل نبی مدد نه کوئ الله را د مدد کړی او کله چې د کفارو راایستلی د خپل ملک نه او کله چې دی د خپل ملګري سره په غار کې ورسره دی اذ یقول لصاحبه الله دغه صحابیتوب دغه کوي اظهار کوي د صحابیتوب د هغې ټاپله کوي اذ یقول لصاحبه کله چې دی ملګري ته خپل ته ویل ابوبکر صدیق ته ویل ملګریه لا تحزن ان الله معنا خفا مکیگا مو غمجن کیگا ما اللہ زمانگ سر دے نن اغا صدیق اکبر صدیق دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غسخر دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پلار چکم دے خلیفہ اول پاغبار نن یو بدکار و فاسق و فاجرہ زناکار چی دا غید مخدد زناکار آثار معلومی کی نن اغا پا اب تک ٹی وی کی برای راست پاغبار تان لگئی چی ابو بکر صدیق ظالم ہو فاطمے لے حصہ اور کئی پا میراث کی نن زمان ملک اگر دی حد تا ورسیدو چی زمان پا صحابہ پسی بار ردی بدی ہوئی او شکل تے وری شکل اس شکل لے ویتا شراوطنی برای راس خلکو تبا پٹی بانے وطولارے خود تا یہ زناکارا تا یہ فاحش و فاسقہ چی تا پا صدیق اکبر پسی خپر خلیص ترین زبان استعمالے حکومت تا منگی رانیو چگرن څوک توہین عدالت کی څوک په وزیر اعظم په صدر پس خبرو کی اور گرفتاری کی د غصه کړي دا ولی تر صدیق اکبر نو اوچت انسانی ته یو فاسق پاجر انسانی زما د صدیق اکبر خو خاور ته تنشي رسیدلې تل پاغي پس خلیص ترین زبان استعمال بر سر عام دغه ګرځي التا کولاو دغه ګرځي د فساق او د فجارو نن دغه په ملک قدر شره لیکن زما د ابوبکر صدیق قدر نشرن په ملک خلق خاموش دی په دی باندې چې ابوبکر ظالم شو قسم په الله که یو کس پیاز د ظلم نه بچ پاتې شي نبی صلی الله علیه وسلم خدا فرمایلی ورز په ټول امت کې په ما باندې د بل اچا دومره احسان نشته څومره چې را باندې د ابوبکر صدیق دی د ابوبکر صدیق احساناتو بدله زه نشم ورکولی او نن فاسق زنانه زناکار زنانه هغه رالګي او د صدیق اکبر په خلاف کې خپله زبان استعمالي خپله خوله کولاوئ موږ د حکومت ته مطالبه دا کوو چې بند یې کړي داسې خلک ورنه په ابوبکر پسې ستاسو خولې راکولاو شي او تاسو سپورټ کوئ انشاءالله تعالی انجام به خپل وینئ امام ذهبي زیرو تاریخ اسلام کې واقع ذکر کړی ده د خپل ملګری دا یو واقع ذکر کوي وایي ښه صحیح واقعه آصف بکواس ترې قصه نه ده یوازې صحیح واقعه امام ذهبي زیرو تاریخ اسلام کې نقل کړی ده امام عز الدین الموصلي دسه دا واقع راغلی وه دی یو ځای کې زوم وایي یو ځای کې زوم موصل کې یو کس هغه به د ابوبکر صدیق او د عمر بن الخطاب رضی الله عنه خلاف ډېر غلیظ ترین زبان استعمالاو په مخه پای پسې ردې بدې ویلې ډېر بکواس به کاوه و یو پیر ورته ما وویله چې ابوبکر صدیق او عمر بن الخطاب رضی الله عنه اخر ستا څه قربان کړی دی چې ته پسې لګیایي پای پسې خبرې کې ویل ما ته ویل چې اقسم بالله انهما لفی النار زه قسم کوم په الله باندې چې ابوبکر او عمر جهنمیان دي په ټیم کې زما حوصلې کار پرېښودوئ عز الدین الموصلي هغه فرمایي ما څه خو نور څه جواب نه و ما خپل الله تعالی سوتلی یا الله که دا سړی رښتیا وایي چې ابوبکر او عمر په جهنم کې دي یا الله ما باندې د اسمان نه یو عذاب نازل کا خو یا الله که دا سړی دروغجن وي
یا الله ته سره داسې معامله وکړه چې د خباثت د فسق د ټولو خلکو ته ښکاره شي. وی ما چې کله دعا وکړه الله رب العالمین گرفت وګورئ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. چا چې وي زما د دوست دشمني وکړه زما ورته اعلان جنگ دی. د الله گرفت پې ګورئ نبت شرب بکله شدید صادرب نیول به ډېر زیات سخت دي. وی ما چې کله لاس کته کړه دغه سترګې را پړسېدل شروع شو او بدن یې تک تور د کویلې په شان ته شوی. سترګې را وپړسېدلې قریب و چې چاودلې وې او بدن یې تک تور شو او د بدن نه اوبه روانې شوې او د دې حلق نه د مرۍ نه داسې ناشنا ناشنا قطرې راولېدل شروع شول. قطرې ته راولېدلې. وایي خلکو کور ته مې ووړو. چې کور ته مې ووړ بس 3 ورځې ژوندی ویسته مردار شال ته. نو بیا د ډېر بدبویي د وجې نه چې د بدن نه بدبویي تله او اوبه تې مسلسل روانې وې د خولې نه هم روانې وې د سترګو نه هم روانې وې. نو وایي چا ولې غسل نه شو ورکولی بې غسله یې ښخ کو. ته په ابوبکر په عمر پسې لګېږي. موږ هم دغه ایډوکیټ دی کومه بلا ده دغه ښځې ته ویو چې ته په ابوبکر پسې خپل زبان استعمالوي انشاءالله تعالی ته د الله گرفت ګوره چې الله تا سره څه کوي.